دا یو ورور سوال کړی دی وی زه جومات ته ننوتم او صف کې ودرېدم نو منځ کې ستن وه د صف په منځ کې څه وه ستن و نو زه د دې ستن دې بلې غاړې ته ودرېدم نو یوازې ولاړ او دې خوا کسان برابر وو خو اخوا ستن نه څوک نه وو او زه ولاړ وم ځکه چې همدقه صف و نو دا کار زما صحیح دی او که نه صحیح الجواب ګوره صحیح حدیث کې دا راغلی دي صحابه کرام وایي چې كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موږ منع کړی شوي وو چې د ستنو په منځ کې به صف نه جوړوئ ولې چې ستن منځ کې راشي صف څه شو پرې شو او شریعت وایي چې صف برابر کوي الا چې عذر څه دی لکه جومات کې ګڼه زیاته شو یا د جمعې مونځ دی یا د اختر مونځ دی یا جنازه ده او ګڼه ډېره زیاته ده دې ټیم کې د دې عذر د لاسه شریعت تعالی دا ګنجایش درکړی دی چې هغه کم صف کې چې ستنې دي په هغې کې هم ودرېدی شي او چې کله پکې عذر نه وي نو بیا به د هغه صف کې نه ودرېږي کوم کې چې څه دي ستنې دي او چې عذر بیا صحیح ده دا ورور چې جومات ته راغلی دی او خلک په صف کې ولاړ دي او دته بل ځای میلاو نه شو الا دا چې دغه صف کې چې کومه ستنه ده د هغې نه دی بل طرف ته نو دا مونځ د ده صحیح دی منځ کې چې دا ستنه راله دی د دې بل کس نه لرې کو دا عذر شو دا څه شو عذر شو خو بې عذره په هغه صفونو کې به نه ودرېږئ چې به یې کې صحیح به یې کې صحیح لکه اوس زموږ دا جومات دی عامو منځونو کې دا داسې نه وي ډک چې بلکل پکې د قدم ایښودو ځای نه اوس دا منځ کې د هغه شاته صف شته کې ستن راځي دې کې به نه ودرېږي دا ځای به خالي پرېږدي ځکه چې منځ کې انقطاع راځي او سبحان الله شریعت غواړي چې خپه د خپې سره اوږه د اوږې او چې بغیر ستنې نه پکې هوایي ستن جوړه کړي څه په خیال دی هوایي ستنې هوایي ستن کومه وي چې ځای په خپله پرېښودی بازی که نه لکه یو دلته ولاړلی بل دلته ولاړلی منځ کې ستن هوایي ده دوی بغیر ستنې نه ستن جوړه کړې ده کومه ستن چې حقیقي موجود دی شریعت وایي دا پرېږده شاته صف کې ودرېږي او دلته ستن نشته خو دې ځوان پکې ستن رادنده کړې ده نو د مانځه د صفونو د جوړولو اهتمام کوي په دې طریقې سره چې خپه د خپې سره لګوئ او اوږه د اوږې سره اخرنی سوال به والو د ورور سوال کړی دی وي دا سړی چې مانځه کې خطا شي او بیا د دوه سجدې کې سجده سهو چې ورته وایي د دوه سجدو کې څه خاص ذکر به وایي او دغه شان دی په دې منځ کې الجواب دې کې څه خاص ذکر نه راغلی دا دوه سجدې چې کومې دي د سجده سهو په دې کې هغه څه ویل روا دي کوم څه چې ته د مانځه په دې سجدو کې کې ویل او هغه څه پکې ناروا دي کوم چې هلته ناروا دي دوه سجدو په منځ کې ته وایې رب اغفر لي یا وایې رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني دغه اذکار دلته د دوه سجدو په دې منځ کې دي خاص څه دي دپاره نه دي ثابت والله اعلم په دې باندې به اکتفا وکړو او باقي چې کوم سوالونه پاتې شو هغه ډېر دي دا به انشاءالله روان نشسته پرېږدو رب العالمین دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.